لدې کوټې نه دا غږ ولې راځي؟ زیبا ژر له دې ځایه لاړه شه. بختي کاکا ته له دې ځایه ولې ویرېږې؟ بختي کاکا دننه څوک شته؟ زیبا دا دروازه مه خلاصوه. اوس که چېرې تاسو ټیک ټاک ته لاړئ او په ټیک ټاک کو سرچ کو بختي او زیبا ګل نه تاسو چې دا اوکې کوئ نو تاسو ته به د دنیا جهان ویډیوګانې راشي. اوس دا لومبې چې کوم اکاونټ دا ما اوکې کو دا وګورئ د چې کوم دی هر یو ویډیو دا 25.5 میلیون 13 میلیون دغه شانتې 5 میلیون تاسو وګورئ نه هر یو ویډیو یې په میلیونونو کې تللی ده. صحیح شوه. په دې طریقه به تاسو وایرل ویډیوګانې جوړوئ او اسانه طریقه درته ښیم. ټایم دل نه ضایع کومه خو چې تاسو ته پته ولګي چې یاره په دې باندې مونږ ټیک ټاک د دې نه پیسې لکه ګټلی شو په السلام علیکم زما د یوټیوب فیملی نننۍ ویډیو به زه تاسو ته ښیم چې تاسو به د بختي رحمان او د زیبا ګل دغسې قسمه ویډیوګانې شارټ او لانګ ویډیوګانې څنګه جوړوئ یا که تاسو سټورۍ جوړول غواړئ یا د پښتو کهانۍ جوړول غواړئ لکه څنګه چې زړې کهانیانې وي هغه شانتې مکمل کار به درته ښیم. خو تاسو به دا ویډیو سکپ کوئ نه چې کوم کس دا ویډیو تاسو به کتلي خلکو پې جوړې کړي دي په 20 25 منټ ویډیوګانې دي خو دا به مونږ اونلی ون په 15 منټ کې په 15 نم کوشش کوو چې په 10 منټ کې به دننه راګیري کو. صحیح شوه. نو ویډیو شروع کوو چې ټایم د لنځه ځای کوو چې دغه شانتې که په ټیک ټاک تاسو کار کوئ په فیسبوک کوئ یا هر څیز باندې چې کوئ چې تاسو به څنګه سکسیس کیږئ د هغې دپاره سمپل او اسانه طریقه دا ده چې دا ویډیو به مکمل وګورئ. ډیره په اسانه او په سمپل طریقه به زه تاسو ته ښیم چې تاسو به داسې قسمه ویډیوګانې څنګه جوړوئ. نو زه ویډیو سټارټ کوو ټایم دل نه ضایع کومه چې زموږ ټایم نه ضایع کیږي او ویډیو شروع نه ګورئ. نو د ټول نه مخکې به تاسو څه وکئ چې کرام براوزر به کولاو کوئ او په دې کې به دلته کې ولیکئ پلو. ټیک شو چې تاسو ته زه د شروع نه ځکه ښیم چې تاسو ته پته ولګي پلو AI دا ډومبې ویب سایټ به سرچ کوئ او دغه شانتې به تاسو ته دا قسمه ویب سایټ دا کولاو شي د ډومبې دا چې تاسو اوکې کوئ په دې باندې به کلیک کوئ دلته کې چې کلیک کوئ نو په دې باندې به دا تاسو ته اوپن شي چې اوپن شي د دې لپاره به تاسو ته لږ لاندې غونته راشي سکرول به وکئ او دغه شانتې چې لږ لاندې راشئ نو په دې ځای کې وګورئ تاسو ته دغه شانتې نور په دې کې نور قسمه څیزونه میلاویږي. صحیح شوه. دا به د دې ځای نه ټرای په دې باندې به کلیک کوئ او دا به په یو جیمیل اکاونټ باندې اوپن کړئ چې په دې نیکسټ باندې کلیک کړئ. جیمیل اکاونټ چې تاسو سره نه وي نو تاسو جوړ کړئ او که وي نو په هغې باندې دا تاسو په اسانه باندې اوپن کړئ. دلته کې به دا ووهئ او داسې لاندې به راشئ سکرول به وکړئ او لاندې کنټینیو باندې به کلیک کړئ. کنټینیو باندې په کلیک کړئ دلته کې دا اوس زمونږ ډومبې چې کوم سټیپ دی هغه اوپن شو. اوس په دې نیو پروجیکټ باندې کلیک کړئ. په دې نیو پروجیکټ باندې چې کلیک کړئ نو په دې نیو پروجیکټ کې به تاسو ته داسې لږ غونته ټایم به واخلي سرچینګ به وکړي چې دا اوپن شي نه پس په تاسو په دې لاندې دا ایمیج د تخکاری په ایمیج به کلیک کړئ. دلته ویډیو چې دا ویډیو باندې به تاسو کلیک کړئ دا به روزانه تاسو ته کم از کم 3 ویډیوګانې به درته پرې جوړئ. دلته کې لاندې نه چې که د یوټیوب سایز جوړوئ که د ټیک ټاک جوړوئ که هر څنګه جوړوئ دلته کې د یوټیوب به موږ جوړ کړو نو د یوټیوب چې جوړو نو دلته کې چې تاسو دا وګورئ د یوټیوب سایز به سلیکټ کړئ 10 منټ 10 سیکنډ یا هر څومره چې داسې تاسو چې دې کې مزید پلان واخلئ نو هغې نه به ویډیوګانې نور هم زیاتې جوړېږي. په دې به کلیک کړئ او دلته کې به تصویر ورکړئ. صحیح شوه. او په دې کې به بیا کلیک کړئ او بیا به دلته کې د بختي رحمان او د زیبا ګل تصویر د دواړو ورکړئ. دا تصویران چې تاسو ورکړئ دلته کې لاندې وګورئ نو دلته کې به تاسو بیا چې کوم یو سین کریټ کوئ. اوس ما سره یو مطلب ما 2 سینه کریټ کړي دي زه اوس دریم سین کریټ کوم نو زه به راشم خپل چیټ جی پی ټي به اوپن کړم. په چیټ جی پی ټي کې چې کوم دی نه ما مخکې نه پرومپټ لیکلي دي تاسو ته به زه پرومپټ په ډسکرپشن کې درکړم. تاسو په هغې باندې په اسانه باندې خپل پرومپټ چې کوم دی آیډیاز چې کوم دی هغه نور په هغې باندې یو سیریل جوړول شي مکمل. اوس په دې کې چې ما وکتل دلته کې دا وګورئ دا اوس ماته 5م دی 6م دی ما اوس 2 پرومپټ 2 سینه ما جوړ کړي دي دا اوس دریم سین دی. په دې دریم سین کې دا وګورئ دلته کې دا دریم سین دی. صحیح شوه. زه به دا دریم سین د دې ځای نه مکمل کاپي کړم 2 ما جوړ کړي دي الریډي دا چې زه کاپي کړم دا به زه دلته کې پیسټ کړم. په دې ځای کې ما پیسټ کړو. اوس په زه په دې کلیک کړم دا ویډیو به راته جوړوي. دلته کې دا پاسه وګورئ نه دا ویډیو 2 ویډیوګانې چې کومې دي هغه موږ جوړې کړي دي وړې دا درېیمه ویډیو چې کومه ده دا به د یوټیوب سایز وي مطلب 16.9 دا اوس وګوره ما ته وایي چې یاره د دې نه علاوه که ته ویډیو جوړی نه بیا به اکاونټ اپګریډ کړې نه اپګریډ کوو یې نه موږ خو موږ وایو چې تاسو په اسانه باندې زده کوئ. دا اوس وګورئ دلته کې به دا یو سین به تیار شي یو سین به کریټ شي خو ویډیو چې تاسو سکپ کوئ نه تاسو ته بیا پته نه لګي. صحیح شوه. داسې قسمه نوې ویډیوګانې به انشاءالله جوړو په دې باندې خو که چینل خو نه سبسکرایب کړئ سبسکرایب کړئ ځکه چې تاسو ته به داسې قسمه ویډیوګانې په دې کې میلاویږي په اسانه طریقه باندې به جوړو. دا اوس ګورئ دلته کې چې دا کریټ شي نو مخکې زه تاسو ته ښیم چې تاسو به څه کوئ څه حساب باندې ټیک ټاک دا ویډیوګانې تاسو وکتئ که د ټیک ټاک جوړوئ که د یوټیوب جوړوئ یا که تاسو سټورۍ جوړوئ لانګ سټورۍ جوړوئ نو هغې دپاره به هم تاسو ته زه پرومپټ درکوم خو په کمنټس کې پرومپټ لیکئ ماته او چې کومه کیټګري دی هغې کیټګرۍ په حساب باندې ماته وایي. صحیح شوه. دا اوس دلته کې موږ ته چې کوم دی دا کریټ کېږي. صحیح شوه. دغه شانتې چې تاسو نور په دې باندې که تاسو چې دا
د ټیک ټاک جوړوي یا تاسو د یوټیوب جوړوي یا تاسو یو تصویر په دې باندې جوړوي نه دلته کې به ایمیج باندې کلیک کوي دلته کې به سایز سلیکټ کوي او دغه شانتي تاسو په دې باندې مطلب د یوټیوب سایز د ټیک ټاک فیسبوک یا ټیک ټاک والا دغه شانتي که تاسو ویډیو جوړوي نه ویډیو کې به سایز دغه سلیکټ کوي که د یوټیوب جوړوي که د ټیک ټاک 9.16 به جوړ کوي او که د یوټیوب نه 16.9 به جوړ کوي صرف دا فرق دی پکې صحیح دی یو ویډیو جوړوي دوه جوړوي درې جوړوي څلور لاندې دا به تاسو وګورئ خو څلور نه تاسو به یو باندې کلیک کوئ ځکه چې تاسو کریډټ بچ کیږي څلور سکند جوړوي شپږ سکند 8 سکند 10 سکند اوس په دې کې که تاسو پلان واخلئ نه په هغې پلان کې بیا تاسو ته دا دی چې هغې کې تاسو ته مختلف میلاویږي دا اوس دلته کې زموږ چې کومه ویډیو ده هغه تیاره شوه درېیمه اوس دا درېیمه ویډیو تیاره شوه اوس دا زه پلی کوم خو دا به لږ غونته کې ټیم اخلي لږ غونته کې دا واورئ چې دا څه وایي بختي کاکا دا عکس ستا دی زیبا دا عکس ماته راکړه دا سړی څوک دی بختي کاکا دا عکس ستا دې پورې خو تاسو پوه شوئ اوس په تاسو وایي چې یاره موږ به څنګه ویډیوګانې ټیک ټاک دپاره جوړوو یا نورې به جوړوو نو دلته کې چې تاسو راشئ دلته کې به وګورئ اوس تاسو ته زه ښیم چې د ټیک ټاک ویډیو به تاسو څنګه جوړوئ دلته کې به تاسو ته چې کوم پرومپټ ما درکړی دی هغه پرومپټ چې کوم دی هغه به تاسو راواخلئ صحیح شوه هغه پرومپټ چې تاسو راواخلئ نه د هغې ړومبې پرومپټ به زه تاسو ته درکړم هغه پرومپټ چې تاسو راواخلئ زه به اوس دا ړومبې پرومپټ دلته کې چې کوم دی دا به د دې ځای نه دغه کړمه صحیح شوه دا اوس دلته کې وګوره دا څلورم دی پنځم دی شپږم دغه شانتې یو سین دی یو سیزن دی نه چې تاسو ته کوم پرومپټ ما درکړی دی شورونه به تاسو ته هغه شانتې پرومپټ مطلب دا دی چې تاسو ته به نورې کهانۍ چې کوم دی مختلف قسمه هغه به تاسو ته سټورۍ درکړي صحیح شوه نیو چت باندې به زه لړ شم په دې کې به زه کلیک کړمه او دلته کې به زه په اسانه باندې اخ کړم به چې دغه کما دلته به وایم چې یاره مال شار سټورۍ چې کوم دی دا مکمل دی به په خپله موږ ته جوړوي خو تاسو چې ویډیو سکیپ کوئ نو تاسو ته بیا پته نه لګي او تاسو وایي چې یاره بس موږ په ان پن کې یو کار وکړو نو په ان پن کې یو کار نه کېږي خو دغه شانتې لږ غونته کې ټیم باخلي دا ګوره د ټیک ټاک سایز کې به زه تاسو ته دا درکړمه دغه شانتې یو سټوري دا موږ ته تیاره شوه صحیح شوه په دې کې وګوره زیبا ګل او بختي رحمان مکمل سټورۍ رالي موږ ته صحیح شوه دا وګورئ دغه شانتې اوس چې داسې راشي لاندې راشي نو دې کې به دوی تاسو ته ووایي چې یاره نور دویمه څلورمه پنځمه هغه په هغې حساب باندې دا ډایلاګ دی د دې ځای نه ډایلاګ شروع شوي دي زه به دا ډایلاګ د دې ځای نه چې کوم دی دا لومبۍ زه دغه کومه چې تاسو ته مکمل پته ولګي دا ما لومبۍ کاپي کوم مکمل زه به دلته کې راشم اپلو ته اپلو کې به زه کلیک کړم په دې ایمیج به کلیک کړم په ویډیو به کلیک کړم او ټیک ټاک سایز به سلیکټ کړم صحیح شوه او په دلته کې به هغه تصویران چې کوم دي د بختي رحمان او د زیبا ګل هغه تصویران چې کوم دي هغه زه ورکړم دې ځای کې دا د بختي رحمان شو او دا پکې زیبا ګل شوه چې د لانګ او د شارټ د دواړو ویډیوګانو تاسو ته پته ولګي صحیح شوه دا اوس په دې ځای کې ما کلیک کړ اوس په دلته کې لږ غونته کې ټیم دا واخلي سرچینګ به کوي او زه به په دې باندې کلیک کړم اوس دا ګوره دا موږ ته اوس دویمه ویډیو چې کومه ده هغه تیارېږي جنریټ کېږي چې دا جنریټ شي زه تاسو ته ښیم چې دا څنګه مکمل جنریټ شوه که نه خو دا چې دلته نه جنریټ کېږي دلته کې دا وایي چې یاره ستاسو کریډټ چې کوم دی دا ګوره زه اوس په دې کلیک کړم نه دا به وایي چې ستا کریډټ ختم شو ځکه چې ما پې 3 ویډیوګانې جوړې کړې دا وګورئ اوس چې نور کریډټ زه اخلم نو د دې به بیا اپګریډیشن کوم چې اپګریډ یې کړم نو بیا به ماته نور کریډټ میلاویږي دغه شانتې قسمه ویډیو به جوړه کوو دغه شانتې ویډیوګانې به جوړه کوو چې تاسو ته پته ولګي چې په دې باندې موږ څنګه کار کول غواړو او څنګه پې کولی شو نو اوس د دې نه علاوه که نور څه ستاسو مسلې کمنټس کوئ کمنټس کې به زه تاسو ته وایم انشاءالله تعالی